السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمینو، نن زه مولوي عزیز الرحمن منیب د محترمو میلمنو سره هر یو لکه الحاج مولوي نور الدین اغا صاحب او الحاج محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب، د محترم الحاج شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عطیع الله صاحب د مدرسې د لیدلو دپاره راغلي یو. الحمدلله د مدرسې او د جامع مسجد تعمیر په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د دې مدرسې د تعمیر متعلق به د میلمنو څخه څه تاثرات واورو. محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب، ستاسو څه تاثرات دي که لږ د ملګرو سره شریک کړئ؟ ماشاءالله موږ خو دلته رالو، زه محترم مولوي نور الدین اغا صاحب د شیخ منعطف الله صاحب ترتیبات مې ولیدل، ډېر خوشحاله شولم. موږ خو ډېر مخکې لا واده ته ویلي وو، تقریبا ما حفظ کاوه. شیخ صاحب زموږ په مدرسه کې د حدیثو د کتابونو د غټو کتابو مدرس و. نو په هغه وخت کې لا موږ ورته ویل چې شیخ صاحب باید ستا خپله یو اداره وي، ځکه ته د دې اهل یې. نو تقریبا دا د دې شی 15 کاله بعد حضرت محترم مولوي عطیع الله صاحب د دې اقدام وکړي. موږ خو د دې پوره ستاینه کوو او یقینا د وخت څه د پیغمبر علیه صلات وسلام د زمانه څه دا دین په چانده را روان دی. در دې چې مسجد نبوي په چانده جوړ دی، بیت الله شریف په چانده جوړه ده. دا دپاره د دې چې دا د امت تجاران د عوامو طبقه د خیره څخه محروم پاته نه سي. نو موږ هم پر دې خلکو باندې غږ کوو چې دا یو داسې ځای دی چې ستاسې هغه مال و اهل کار ته ورسپارل کېږي. نو هغه که چیرې د صدقاتو په مد کې وي، که د زکاتو په مد کې وي، ځکه د دوی خپل یو ترتیب وي چې د هغه تملیک راولي او بیا د زکات مال هم په تعمیرات کې لګېدلی سي. محترم مولوي نور الدین اغا صاحب، تاسو څه تاثرات لرئ؟ کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره سے روایت دی چې زموږ مسجد نبوي چې کله جوړېدی، پیغمبر علیه صلات وسلام به دا غټې غټې ډبرې راخیستې وي. یعنی ما ورته کتل د پیغمبر علیه السلام پر دا چهره باندې ما اثر لیدی چې دومره درنه ډبره به پیغمبر علیه صلات وسلام راخیستې وله. بیا روایاتو کې راځي پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت ابوبکر صدیق چې کله حضرت بلال غلام وایغستی آزاد یې کړي، بیا ورته وویل چې ابوبکره تا به غږ کوئ، ما به هم څه خرچه پکې لګولې وای. یعنی پیغمبر علیه السلام هم د دې خبرې تمنا چې دغه درلوده. ابوبکر صدیق فرمایي رضی الله عنه، بختور سړی هغه دی چې دی وفات سي نیکې ژوندی یې. که ما تا په دې مسجد کې حصه واخلو نو ما تا به سبا نه وي، دا مسجد تر قیامته پورې مسجد دی، بیا به په ما او تا پسې د دې عوضونه د دې اجرونه چې دي هغه نوشته کېږي، لیکل کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د مرګه بعد څو خبرې داسې دي چې هغه انسان ته نیکۍ چې دی هغه رسیږي. په هغه کې یو دا دی چې سړی صدقه جاریه چې د هغه پرېږدي. یو صورت دا د مسجد دی، ډېر زبردست شانداره خوندور مسجد دی. یوې خور ماله د نیویارک څه پیسې راستولې وې، ول مولوي صاحب دا چې تا ته یو ښه ځای در معلوم سو، خامخا بیا هلته پکې لګوې. اوس ما مولوي صاحب ته وویل چې انشاءالله هغه پیسې به زه راخلمه، که ډېرې دي که لږ دي، خو زموږ دپاره ډېرې دي، هغه به زه په دا مسجد کې لګوم انشاءالله العزیز. که خدای کول د قیامت په ورځ به الله رب العزت د یوې خښتې د یوې انې و ما او تا ته عوضونه چې دي هغه راکوي. نو زما کوشش دا دی چې زما کم ملګري دي او غواړي چې زه په داسې ځای کې روپۍ ولګوم، زما وتۍ ته په قسم دغه مطلب خواستې بولې زارۍ خو نو نسم درته ویلی، دا ځای اهل ځای دی، دا جوړ ځای دی او دا به ستا دپاره ډېر لوی شی سي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سړی نه ویني دا ځای بیا مسجد جوړ سي، او چې ویني بیا نو کله کله راشي خپلې روپۍ ورپه یادېږي، دا ورکه دا پخوا به دوی ول نیکي وکړه سمندر ته یې وغورځوه. دا لیرې خلک چې کم دي هغه که دا نیکي وکړي انشاءالله العزیز د دې دپاره به د آخرت ډېره لویه بقا و نجات و ذریعه چې د هغه جوړه سي. حاجي مولوي صاحب خپل یو اکاونټ نمبر دی، هغه به موږ جوړ کړو انشاءالله العزیز. په خدای قسم په لا اله الا الله محمد رسول الله یو ذاتي بیشته نه دی، ذاتي د ذات یو بیشته مقدار هم یا موږ خپل غرض پکې لرو یا موږ مفاد پکې لرو. ها د آخرت مفاد که ډېر و که لږ و هغه درته ویلی نه سمه. نو په دې وجه چې زموږ څه ملګري دي که غواړي چې موږ د مسجد په حواله باندې څه وکړو چې د یوې پیسې ونسي چې ستا په وسه وه هغونه وکړه، د قیامت په ورځ انشاءالله العزیز الله به تا ته جنت درکړي، موږ به تا ته ستا د روپۍ حساب چې دی هغه درکوو که ستا زړه ته نه لوېدله. محترم مولانا عطیع الله صاحب، تاسو خپل نظر زموږ سره د دې جامع مسجد او تعمیر په هکله باندې شریکي. دوی میاشتې مخکې موږ د دې تعمیر ابتدا کړې ده. الحمدلله د مسلمانانو په محنت، د مسلمانانو په کومک، بیا خاص کر د زنانو په زیوراتو، د زنانو د نارینو په چاندو باندې دا مسجد اول چت د تیخانې دا اوس مکمل دی. لږ
په سریه کې به کموي. خو د دې څه وروسته اصلي چت یې دویم چت زموږ د تعمیر اراده ده. نو لکه عام طور مخکې اهل خیر حضراتو دې کې ډېره شفره حصه په ډېر ښه نیت باندې اخیستې وه. اوس هم اهل خیر حضراتو ته دعوت ورکوو که یو څوک د خیر اراده لري دا د دوی دپاره بهترین مصرف دی. په دې کې د بینک د اکاونټ نمبر هم ورکوو. زما خپل ذاتي د واټساپ نمبر هغه دا دی 0029 دا خو د دې علاقې کوډ دی 314 83 346 0029 کوډ دی 314 83 346. دا زما د واټساپ نمبر دی. هر څوک زما سره پر دې باندې رابطه کولی شي.